امرالله صالح وایي د افغانستان سرپرست ولسمشر دی. د افغانستان د مخکني حکومت د ولسمشر محمد اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې د اساسي قانون په اساس هغه د هیواد سرپرست ولسمشر دی او چارې به یې په مخ وړي. ښاغلي صالح نن سه شنبه د اګست په 18 په خپل ټویټر په انګلیسي او دري ژبو لیکلي دي چې قانون د ولسمشر په غیابت کې هغه سرپرست ټاکلی دی. هغه لیکلي دي د افغانستان د اسلامي جمهوریت اساسي قانون د سری حکم په اساس د جمهور رئیس د قرار غیابت او یا مرګ په صورت کې لومړی مرستیال سرپرست ټاکل کیږي. زه په هیواد کې دننه یم، په قانوني او مشروع ډول د دغه مقام څوکۍ سرپرست یم. د دغه مقام د تحکیم لپاره د هیواد د ټولو رهبرانو سره په مشورو بوخت یم. د افغانستان اساسي قانون د افغانستان د اساسي قانون په 15مه ماده کې د ولسمشر د واکونو او صلاحیتونو ترڅنګ د هغه ځایناستې په اړه باندې هم یادونه شوې ده. د دې مادې یوه برخه وایي د جمهور رئیس لومړی مرستیال د جمهور رئیس د غیاب، استعفا او یا مړینې په حالاتو کې د دې اساسي قانون له مندرجونو حکمونو سره سم کار کوي. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په غیاب کې دویم مرستیال هم د اساسي قانون له مندرجونو حکمونو سره سم عمل کوي. دا قانون په 2001 کال کې د طالبانو د مخکني نظام له پرځولو وروسته تصویب او توشیح شو. وسلوال طالبان د افغانستان اساسي قانون نه مني.